سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. مجاهد وایي د TTP مرکزونه دننه پاکستان کې دي. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې برید وکړي یا د نورو پر ضد یې وکاروي. مجاهد ویلي چې دا موضوع د تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو سره هم شریکه کړې ده. د نوموړي په وینا هغوی پاکستانیانو ته هم ویلي چې اجازه نه ورکوي څوک د افغانستان له خاورې څخه کار واخلي. ویان زیاتوي په داسې حال کې چې یو کاټن بانجان یا یو ناروغ نشي کولی بل لور ته د درملنې لپاره ولاړ شي، نو TTP څنګه له فرضي کرښې څخه تیریږي؟ هغوی له کوم ځایه تیریږي؟ د پاکستان سرحدي ځواکونه او استخبارات چیرته دي؟ مجاهد ټینګار کړی چې TTP په پاکستان کې دا پاتې کیږي او دا د پاکستان داخلي ستونزه ده چې باید خپله حل کړي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي چې هیواد د پولي هاخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د اقدام حق لري او ټینګار کړی چې په پاکستان کې تاوتریخوالی دوام وکړي نو مسؤل کسان به تعقیب او حساب ورسره وشي. د پاکستان د ولسمشرۍ له لوري په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې اسلام آباد د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره اقدامات مشروع بولي او دا د دولت اساسي مسؤلیت یاد کړی دی. زرداري د افغانستان وضعیت ته په اشارې سره ویلي چې د دوحې تړون د ژمنو سره لا هم داسې اندېښنې شته چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارېدلی شي. صلاح الدین ایوبي وایي د پاکستان تیری به هیڅ کله هم بې ځوابه پاتې نشي. د لوګر والي صلاح الدین ایوبي د پاکستان د تېرې شپې د بریدونو په تړاو خپل پیغام کې د پاکستان پوځ ته د اشغالګرو ملیشو خطاب کړی او همداراز خبرداری ورکړی چې دغه ډول یرغل به هیڅ کله هم بې ځوابه پاتې نشي. صلاح الدین ایوبي په دې پیغام کې پر پکتیکا او ننګرهار د تېرې شپې بریدونه په کلکه غندلي او د ولسي وګړو په نښه کول د اسلامي او انساني اصولو ښکاره نقص بللی دی. هغه خبرداری ورکړی دغه ډول یرغلیز او بېرحمانه اقدامات به هیڅ کله هم بې ځوابه پاتې نشي. هغه زیاته کړې د افغان خاورې دښمنان باید پوه شي چې پر افغان خاورې او افغانانو تعرض درنې او نه جبرانېدونکې پایلې لري او دغه ډول بریدونو ته به قاطع، جدي او متناسب ځواب ورکړل شي. د نوموړي په وینا افغان ځواکونه وضعیت تر څار لاندې لري او له ځمکنۍ بشپړتیا، ملي عزت او د خلکو له امنیت څخه د دفاع په برخه کې به له هیڅ راز لازم اقدام څخه په شا نشي. وحید عمر وایي پاکستان د جګړې لپاره ستراتیژیک روایت جوړ کړی او افغانستان منځوي دی. د جمهوریت نظام پر مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان او سلاکار وحید عمر ویلي پاکستان په تیرو څو میاشتو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د جګړې لپاره ستراتیژیک روایت جوړ کړی دی. په داسې حال کې چې افغانستان نړیوال ډګره منځوي پاتې دی او د غبرګون وړتیا نه لري. وحید عمر پر فیسبوک پاڼه لیکلي پاکستان دا مهال د واشنګټن سره اړیکې پراخې کړي او په مهمو نړیوالو دریځونو لومړی وزیر او لوی درسیز یو ځای حاضرېږي. د هغه په وینا اسلام آباد په واشنګټن او نورو پلازمینو کې فعاله لابي کوي او داسې روایت وړاندې کوي چې ګواکې په افغانستان کې پاتې شوې وسلې د ترهګرو لاس ته لوېدلي او پاکستان کولی شي دغه ګواښ له منځه یوسي. هغه ادعا کړې چې پاکستان له چین، خلیجي هیوادونو، سعودي عربستان او ترکیې سره نږدې اړیکې لري او حتی له اسرائیلو سره هم اړیکې جوړې کړې دي. د نوموړي په وینا دا ټول د جګړې لپاره د ستراتیژیک روایت جوړولو ښکاره بیلګې دي. وحید عمر ټینګار کړی چې په نړیوالو معادلو کې د افغانستان دریځ کمزوری دی. هغه لیکلي چې د دې احتمال چې نړۍ به د افغانستان د اراضي تمامیت د نقص په وړاندې واضح دریځ ونیسي تقریبا صفر دی. ټرمپ خپلو سلاکارانو ته پر ایران د برید ارزونې امر کړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن دوشنبه راپور کې ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې پر ایران د برید ارزونه پیل کړي. سرچینې ویلي د برید په دې احتمالي پلان کې به د ایران مذهبي مشر صفا پاسداران، مرکزي دفتر، ټول اټومي بنسټونه او د بالستیک توغندیو پروګرام هم په نښه شي. امریکایي چارواکو ویلي که تهران د واشنګټن غوښتنې بابیزه وګڼي او په روانو ډیپلوماټیکو هڅو کې د تړون لپاره جدي هڅې ونه کړي بدې پیښې به رامنځته شي. د ورځپاڼې د لیکنې پر بنسټ ټاکل شوي چې لوړپوړي امریکایي او ایراني مرکچیان به د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې سره وویني. دې پړاو خبرو ته ورځپاڼې وروستۍ شیبې خبرې اترې نوم ورکړی. نصر احمد فائق وایي د پاکستان هوایي بریدونو په اړه امنیت شورا ته شکایت کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی نصر احمد فائق وایي چې پر افغان ښځو، ماشومانو او ملکیانو د پاکستان وروستیو هوایي بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې په شکایت کې د دغه سرغړونو د سملاسي درېدو او څېړنې غوښتنه کړې. هغه د دوشنبې په ورځ پر ایکس باندې لیکلي د افغانستان دایمي استازولۍ امنیت شورا ته پر افغان خاوره د پاکستان د وروستیو بریدونو او ملکي تلفاتو په اړه رسمي شکایت کړی دی. نوموړي لیکلي چې د حساب ورکولو او نړیوالو قوانینو د رعایت غوښتنه کړې. هغه زیاته کړې موږ د دغو سرغړونو د سملاسي بندېدو، څېړنې، حساب ورکولو، د ځمکنۍ بشپړتیا درناوي، د ملګرو ملتونو منشور ته ژمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. سهیل اپریدي په تیرا کې د ملکي وګړو وژنه د پاکستاني ځواکونو بې کفایتي بللې. د خیبر پښتونخوا سر وزیر سهیل اپریدي په تیرا دره کې د 4 ملکي وګړو وژل او د 5 نورو د ټپي کېدو پیښه غندلې او په خیبر ولسوالۍ کې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا ملکي تلفات د بې کفایتي او ناتوانۍ پایله یاده کړې ده. هغه د یادې پیښې په اړه پر ایکس باندې لیکلي، یو ځل بیا په تیرا کې بې ګناه خلک د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شول. زه دا غندم، 4 بې ګناه ملکي وګړي وژل شول او 5 نور ټپیان شول. دغه ملکي تلفات هلته د ګمارل شوو امنیتي سرتیرو د بې کفایتۍ له امله رامنځته شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې صوبایي حکومت د قربانیانو د کورنیو ملاتړ کوي او په غم یې شریک دي. ورته مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم په تیرا کې د ملکي وګړو وژنه خواشینونکې یاده کړې او د پلټنو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي و چې د شنبې په ورځ ناوخته د خیبر پښتونخوا په تیرا کې د ملکي وګړو پر کورونو د هوان مرمیو د لګېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. روسیه وايي په افغانستان کې شاوخوا 23,000 ترهګر حضور لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 تر 23,000 ترهګر حضور لري چې له دې ډلې تر نیمایي ډېرې بهرنیان دي. په راپور کې ویل شوي داعش د افغانستان تر ټولو لویه ترهګره ډله ده چې شاوخوا 3,000 غړي لري. همدارنګه د پاکستاني طالبانو تحریک شاوخوا 15 تر 20,000 غړي، القاعده 400 تر 1500، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ له 300 تر 1200، د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې اوس نوم د ترکستان اسلامي حزب ته بدل شوی 150 نه تر 500 او جماعت انصار الله 150 نه تر 250 غړي په افغانستان کې لري. د راپور له مخې وزنی ترهګره ډله چې د طالبانو رژیم پر وړاندې فعالیت کوي د داعش خراسان څانګه ده چې په افغانستان کې روزنیزو کمپونه، اډې او ځینې پټې شبکې فعالې ساتلې دي. دغه څانګه تر ډیره د افغانستان په ختیځ، شمال او شمال ختیځ کې فعالیت لري او اوږدمهاله موخه د منځنۍ اسیا نفوذ او د اسلامي خلافت جوړول دي. خو راپور وایي چې د بریدونو شدت او پراختیا ته په کتو د داعش خراسان څنګه د طالبانو لپاره جدي ګواښ نه جوړوي. افغان حکومت بیا تل افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ردوي.